سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله قدسي یو سیمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات زه په اخر کې جاپان ته لاړم. جاپان کې د شرابو اعلانونه لګېدلي. ما سره چې کوم ځوان موظف ما پوښتنه وکړه دا چې شی دی د شرابو اعلان دی. ما دا داسې عام دي وایي دام دي په اخبارونو کې دي په تلویزیون کې دي په رادیو کې دي چې چېرته ځې دا اعلان دی. ولې وایي موږ په د کرونا په وخت کې په نورو صنعتونو کې لږ یو څه په ګټه کې تاوان کړی دی د موټرو صنعت او د فلان او د فلان. اوس هغه صنعت جدیره کول غواړو موږ خپلو ځوانانو ته د 2013 کاله پورې ټارګټ ورکړی چې تاسې باید شراب ډېر وڅښئ چې دغه تاوان جبیره شي. نو مال ځوان خو به د شراب وڅښي خو د ځوان ژوند به یې څنګه کېږي؟ وایي دا کپیټالیزم دی دلته دا خبرې ځای نه نیسي. انسان برو بخیر چې چېرته ځي هلته ځه، که دوزخ ته ځي که مري که چوي، خو په کرونا کې تاوان شوی دی هغه ما ته راثر دا موږ ته چې د غربت او د فقر پیغور کوي دا خلک بیا نه وایي چې زه دا پیسې ګټم دا زه د کوم صنعت نه ګټم. دا بحث موږ پرون کړی دی چې دوی بدلمنۍ ته صنعت وایي. بدلمني دا په دوی کې صنعت دی. دا او دې ته ورته چې دا کوم شی دا ټول صنعتونه دي. پلانې صنعتي هېواد دی. زموږ ذهن ته دا راځي چې طیاره جوړوي توپ جوړوي پلانې، او تاسې وګورئ چې په اوس وخت کې د جاپان کوم صنعت ډېر مخکې دی. د دوی بیر ډېر کارېږي او د دوی بدلمني ډېره مشهوره ده. خو موږ او تاسو ته دا خبرې څوک نه کوي. انسانیت نړېدلی دی. وروستۍ خبره چې زه کول غواړم هغه دا ده چې انسانان دي ځان وژني. دا یو فیصدي خلک دي، د دوی ووټ باید ضایع نه شي. ښه څنګه وکړو؟ راځئ یو قانون جوړ کړئ. دې قانون ته وایي مهربانه مرګ. د دې قانون نوم دی مهربانه مرګ. ځان وژني، ځان خو دا د 12 منزل نه راغورځئ، 3 منزل نه ځان راغورځئ، ځان هم په عذابوئ، خلک هم درته ګوري. نو داسې چلو که ته به رسمي عریضه وکړي موږ به د رسما ګور ته ولیږو، هېڅ مشکل نشته په دې. دا یې ورته قانون جوړ کړی دی او دا به عریضه وکړي، دا به قضا ته لاړ شي، هغه به ورته ووایي چې سړي ته ځان وژلی شي. بس دا به داسې یو ښه ځای ته راولي او داسې ښه ګلالۍ ستن به ورته ولګوي، دا به په قرار ویده شي او همدغسې به پسې ویده شي، ځي به خپل کار. اوس که یوه ټولنه، یوه کورنۍ، یو نظام، یو تعلیمي سیستم، یو تحصیلاتي سیستم، یو امنیتي نظام، یو قضایي نظام، یو پارلمان، یو د خلکو په رایه راغلی حکومت او څه انسانیت نشي ژغورلی، نو د تا فایده څه ده؟ ما سره جګړه په دې ده چې د ما د اقتصادي هغه اسانه منابع دي د هغې مخه ته نیسي. ګوره دا م ولټوئ چې په دنیا کې په بدلمنۍ باندې څومره ګټه کېږي، دا ولټوئ. دا د خلکو چې اقتصادونه جوړ دي ولټوئ چې دا څومره استفاده د دې نه کوي. په د اسلامي هېوادو کې وګورئ، غربي په ځای پرېږدئ، څوک د پیغور نه کوي. ځان ته د خلک وګورئ چې ته د څه شي نه ګټې. وګورئ چې د قمار نه په دولتونه څومره روپۍ ګټي، قمار د سود نه څومره ګټي. ویې ګورئ مثلا دا د لوبو هغه نه دي، دا د کمپیوټري لوبې چې ځوان د شپې ورته کیني او سبا چې ته ورشي موبایل یې هغلته پروت وي، بالښت یې په دې ځای کې دا هغلته پروت وي، د خولې نه یې لاړې روانې، نه مونځ، نه اودس، نه پلار، نه مور، نه ورور، نه استاد، نه متعلم، او نه یو کورنۍ وظیفه، نه کوم اجتماعي مسؤلیت. دا وګورئ چې دغسې د انسانانو د تخریبولو نه دوی څومره ګټه کوي. وګورئ چې وسله څوک جوړوي، وګورئ چې وژنې څوک کوي، وګورئ چې یرغلونه څوک کوي، وګورئ چې دا ګټې څوک په څه ډول ته کوي. د ما خو شخصي مال هم دی، ما ته خپل دین وایي د تا خپلې پیسې دي، بلکل منم، خو دا پیسې الله تعالی درکړي دي.
دا خدای درکړي دي. په دې کې به اول چې تا ژوند جوړیږي ته به د خپلې کور ودانې مهر پکې ادا کوې. ورکه مهر یو، ته به خپلې کور ودانې ته کور او د دې د ژوند نفقه ورکوې دی دواړه. که ته وفات شوې د تا په میراث کې د دې حق دی درې. غریب ته به زکات ورکوې دی څلور، او نوره خو ته صدقه لرې که هغه به م ورکړي. زوی د زوی نفقه د لور نفقه دا ټوله ته وګوره چې دا شخصي مال څه ډول ته اجتماع ته روان دی لکه سیروم تیر دی، او کوم چې اجتماعي مال دی هغه خو دی اجتماعي رسما. نو بناءً د من ځوان باید په دې پوه شي چې ما د تمویل مصادر څه دي، د ما د ګټې وټې لارې چارې څه دي. زه به هماغسې خورم لکه هغه فلانې بستانې چې خوري چې نه حلال شته نه حرام شته نه مکروه شته نه غیر مکروه شته نه ښه شته نه بد شته. تر ټولو هغه ډېر خطرناک چې خپله انسان ته یو تصور راګرځي هغه دا دی چې ایمان او تاسې په دین کې هغه د قوانینو نه پرته چې مثلا یو سړی مجرم دی، جرم یو شی دی او ګناه بل شی. د ثواب او د ګناه په ځای کې ځینې کارونه داسې دي چې جرم د قاضي د پیرانی شي درته وایي چې دا تا جرم کړی دی، یا به ته بندي کېږي یا به تاوان ورکړي چا څه کېږي. ځینې مسایل داسې دي چې په هغې خو د قاضي نه رانیسي او تا پسې تجسس هم نه کوي، خو داخل کې به تا ته یو څوک وایي چې ګناه دی وکړه، دا ناروا دي، د الله نه بخښنه وغواړه، دا کار بیا مه کوه. دا تصور په دنیا کې نشته. که تا په دنیا کې د قانون په سترګو پرده واچوله دغه رقم ته چې ځان وژل خو په قوانینو کې ناروا دي، پرده څنګه پرې اچوي؟ هلته به کښېني چې دغه مهربانه مرګ روا دی، بس کوه که نه. پیسې چې ته نظام ته ورکوې قمار کوه، بدلمني دې روانه وي، شرابخوري دې روانه وي، انسان باندې چې څه کېږي هغه دې وشي، خو ما ته ته دا ګټې راکړه. نو اوس باید دغه موازین سره پرتله شي. ته خپل ژوند خپل تاریخ ځان لومړی وپېژنه، ځان نه مه ورکوه. ولې نه ځان ورک کړې؟ د تا تاریخ، د تا ثقافت، د تا دین، د تا اصول، د تا د ژوند طریقه دا ټوله معلومه ده. نو کله چې انسان ځان ته متوجه شي چې زه انسان یم او د خپل انسانیت په دایره کې به پاتې شم، نو ژوند به ورک نه شي. د غرب موږ سره مشکل څه دی؟ د موږ د انسانیت نړول، او موږ خپل انسانیت نه لرو. موږ به د خپل انسانیت په دفاع کې ولاړ یو. د موږ دین دا زموږ د انسانیت د بقا او د انساني ټولنې د بشري ټولنې د ښېرازۍ دین دی. دا دین به د دغې نظریاتو په مقابله کې ولاړ وي. که زه او ته پکې ولاړ یو نو خپل فردي مسؤلیت به ادا کړو. که ونه درېدو امتحان کې ناکام شو، الله تعالی دې موږ او تاسې نه ناکاموي. او دا دین نه زما منډې ته محتاج دی او نه د تا منډې ته محتاج دی. د دې دین حفاظت الله تعالی کوي. موږ پکې د بندګانو په توګه ځان ته د ښه آخرت توښه برابرولی شو. الله تعالی دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي. الله دې وکړي چې ما تر خپله وسه په خپلو موضوعاتو باندې بحث کړی او یو څه فایده ور باندې مرتبه. زه بخښنه غواړم چې یو څو دقیقې مې اضافه واخیستې. الله تعالی دې کلمات ادارې ته دلته د اطلاعات و کلتور وزارت مربوط ملګري هم وو، د معارف ریاست مربوط ملګري هم وو، ټول هغه ملګري چې دلته راغلي دي الله دې اجرونه ورکړي. او که ما مخکې ویلي که خبره مې صحیح کړي دي، ما د استادانو خبره ده، او که خطا شوی یم نو زه خطا یم. الله تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته عفو وکړي. السلام علیکم ورحمة الله. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.